د مه غوسه کېږه غږیز کتاب پنځمه برخه ارتداد یعنی د اسلام د مقدس دین څخه اوښتل. ارتداد د الله تعالی د غوسې لامل دی، نو له دې عمله له ارتداد څخه ځان ساتل پکار دي. الله تعالی فرمایي: ژباړه: هغه کسان چې کفر وکړي او د الله تعالی له لارې څخه واوړي، نو الله تعالی به یې ټول عملونه برباد کړي. په پورتني آیت کې چې د صورت لومړی آیت دی، له مقدمې او پیل خبرې پرته پر مرتدینو برید وشو او هغه هم د اعمالو د بربادېدو. سودو کلمه لازمي هم راځي چې په خپله د الله تعالی له لارې څخه بندیږي، او متعدي هم راځي چې نور د الله تعالی له لارې څخه بنوي، او په اصل کې دا دواړه کارونه د اعمالو د بربادۍ لامل دی. که سړی په خپله د الله له لارې څخه ځان را بند کړي او که نور ترې منع کوي، د اعمالو بربادي د الله تعالی د غوسې له امله رامنځته شوې ده. نو له دې امله ارتداد او خلک د الله تعالی له دین څخه منع کول د الله تعالی د غوسې پر زړونو د ټاپې لګېدلو او په آخرت کې د تاوان لامل دی. نو ځان ترې ساتل پکار دي. الله تعالی فرمایي: ژباړه: دا ځکه چې دوی د دنیا ژوند د آخرت تر ژونده غوره ګڼلی او کفر یې کړی، نو الله تعالی کافرانو ته سمه لاره نه ښایي. د دوی پر زړونو، غوږونو او سترګو الله تعالی مهر لګولی او دوی په غفلت کې پراته دي. خامخا به دوی په قیامت کې دوزخ ته په تلو سره له ستر تاوان سره مخ کیږي. څرنګه چې د دنیا له عمله یې آخرت پرېښی، نو له همدې عمله له دین څخه مرتد شوي دي او الله تعالی یې پر زړونو، غوږونو او سترګو مهر لګولی. اوس دوی هیڅ احساس نه لري او په آخرت کې به له تاوان سره مخامخ وي. د الله تعالی له لارې نه منع کول، د الله تعالی له لارې نه د خلکو منع کول د الله تعالی د غوسې لامل دی. له دې امله مسلمانان باید تل فکر وکړي او د الله تعالی لارې ته په دعوت سره د هغه له غوسې څخه ځان وژغوري. ژباړه: هغه خلک چې د الله تعالی د حکم له منلو وروسته الله تعالی په اړه جګړه کوي، د دوی دلیل برباد دی. د الله تعالی پر غوسه اخته دي او د دوی لپاره سخت عذاب دی. پورتني آیت کې هغه یهود او نصاراو ته د الله تعالی د غوسې اعلان ده چې د ایمان تر راوړلو وروسته مؤمنان له ایمان څخه اړوي. د پیغمبرانو غوسه: الله تعالی له خپل مخلوق څخه انبیا ځانګړي کړي دي او دوی خلکو ته د خپل پیغام په رسولو سره عزتمن کړي دي. په انبیا علیهم السلام کې د بشریت ټولې ځانګړنې وي، لکه خوب، خوراک، خفګان، خوشحالي او داسې نور، چې په دغه لړ کې غوسه هم د دوی له صفاتو څخه یو صفت دی. لکه نوح علیه السلام خپل قوم ته غوسه شوی و او ویلی و: ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. ای ربه، پر ځمکه له کافرانو څخه یو کور هم مه پرېږده. ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته غوسه شو او ټول بوتان یې ورمات کړل. بوتان یې ورته په پوره ځواک سره ووهل. موسی علیه السلام خپل قوم ته غوسه شوی و. موسی علیه السلام خپل قوم ته له غوسې او غم څخه ډک راستون شو. یونس علیه السلام هم خپل قوم ته غوسه شو، نو د الله له امر څخه د مخه یې ترې هجرت وکړ او یونس علیه السلام چې کله غوسه شو او لاړ. سلیمان علیه السلام هم غوسه شوی و کله چې د اسونو د ځغلولو له امله د مازدیګر لمونځ قضا کړ. نو شروع شو چې پنډۍ او څټونه یې ورته مسح کول. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم غوسه شوی و کله چې کفارو د خندق په غزا کې ترې د مازدیګر لمونځ قضا کړ. نو ویې ویل: ژباړه: الله تعالی دې د دوی کورونه او قبرونه له اوره ډک کړي، موږ یې له غوره لمانځه نه بوخت کړو تر دې چې لمر پناه شو. خو د انبیا علیهم السلام په اړه چې د غوسې کوم صفت راغلی، دا د الله تعالی د رضا لپاره و، د خپل خواهش او کومې شخصي ګټې لپاره نه و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوسه
نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو ډیرو حدیثونو کې په پوره ټینګار سره دا خبره ثابته کړې چې هغه د عامو انسانانو په څیر یو انسان دی او ټول هغه کارونه سرته رسوي چې نور انسانان یې ترسره کوي او له نورو انسانانو سره توپیر یې یوازې دا دی چې هغه ته د الله جل جلاله له لوري د وحی راتلو ستر اعزاز او لوړه مرتبه حاصله ده. له دې امله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د بشري طبیعت له مخې غصه او خوښي لرله. له ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه نقل دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: ای الله، بې له شکه محمد صلی الله علیه وسلم یو بشر دی، هغه هم د نورو انسانانو په څیر غصه کیږي او ما له تا سره ژمنه کړې چې هیڅکله به یې خلاف ونه کړي. نو ای الله، که زه یو مؤمن ته زیان ورسوم یا ورته کنځاوې وکړم او یا یې ووهم، نو دا ټول کارونه د هغه لپاره د ګناه بخښل کېدو او د قیامت په ورځ تا ته د نږدې کېدو لامل وګرځوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند هم له اسانتیاو ډک نه و، بلکې پر هغه باندې په خپل ژوند کې ډېرې تودې او سړې راغلې وې. له دې امله د بشر او انساني طبیعت له مخې د غصې صفت درلود، خو غصه یې د نورو انسانانو په څیر له حق څخه د هغه اړونکې نه وه. د هغه غصه د خپلو ځانګړیو منافعو لپاره هم نه وه، بلکې ټوله غصه یې د الله تعالی د دین پر سر وه. پر دین د غیرت له امله په غصه کېده، د الله جل جلاله د حقوقو پر بربادېدو به غصه کېده او د خلکو د حقوقو له امله به غصه کېده او داسې نور. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غصې او د نورو انسانانو د غصې ترمنځ یو توپیر دا و چې غصه یې له واکه بهر نه وه، بلکې په واک کې به یې وه، نو هیڅکله یې د ناروا کولو ته نشو اړ کولی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غصې مواقف. لومړی موقف: نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر خلکو د رحم او شفقت له امله غصه شوی و. لکه په حدیث کې راغلی دی، یو سړي خلکو ته امامت کاوه، لمونځ یې ډیر زیات اوږد کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عبدالله ابن مسعود ګیله وکړه چې فلانی سړي موږ ته ډیر اوږد لمونځ راکوي، له دې امله زموږ نه جمع پاتې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر غصه شو چې کله یې هم دومره غصه نه وه کړې. ای خلکو، له تاسې نه ځینې داسې دي چې خلکو کې کرکه خپروي، داسې مه کوئ. کله تاسې څخه یو څوک خلکو ته امامت کوي نو لږ لنډې کوي، ځکه په خلکو کې کمزوري، بوډاګان، حاجتمند هم وي. دویم موقف: نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دین پر سر غصه شوی و. جابر ابن عبدالله وایي عمر ابن خطاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د اهل کتاب لخوا راغلی یو لیک راوړ او ورته یې ولوست. نو هغه سخت غصه شو او ویې ویل: ای د خطاب زویه، آیا تاسې په دې ځان بوختوئ؟ زما دې پر هغه ذات قسم وي چې ساه مې د هغه په لاس کې ده چې ما تاسې ته یو پاکه او سپینه لاره راوړې. له اهل کتابو څخه د هیڅ شي په اړه پوښتنې مه کوئ، کیدای شي هغه درته د یوې حقې خبرې په اړه خبر درکړي، نو تاسې به یې له دې امله دروغ وګڼئ چې دا د اهل کتابو خبره ده، نو پرې ګناهګار بشئ. یا به پر باطله خبره خبر درکړي او تاسې به پرې باور وکړئ، نو ګناهګار بشئ. او زما دې بیا پر هغه ذات قسم وي چې هغه زما ساه د هغه په لاس کې ده، که موسی علیه السلام ژوندی وای هم به ورته زما له تابعدارۍ پرته بله لاره نه وای. دریم موقف: د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غصې یو بل ځای د حد د قایمولو پر مهال د سفارش کوونکي پر وړاندې و. له عایشې رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې قریشو د هغې ښځې په اړه
اسامه بن زید د سفارش لپاره وټاکه چې د غزوه فتح پر مهال یې غلا کړې وه. کله چې اسامه د هغې ښځې په اړه له رسول صلی الله علیه وسلم سره خبرې پیل کړې نو د رسول الله د مخ رنګ بدل شو او وی ویل تاسې د الله تعالی له حدود څخه په یوه حد کې ماته سفارش کوئ، یعنی دا کار مه کوئ. بیا پاڅېد او خطبه یې وړاندې کړه او په دغه خطبه کې یې وویل ژباړه بې له شکه له تاسې نه مخکې خلک له همدې عمله هلاک شوي چې کله به یو عزتمن سړي غلا وکړه پرېښوده به یې او کله به چې یو کمزوري سړي غلا وکړه نو حد به یې پرې جاري کاوه. بیا یې وویل زما دې د الله تعالی پر ذات قسم وي که د محمد لور فاطمې هم غلا کړې وای نو ما به ترې لاس غوڅ کړی وای. بیا یې د هغې ښځې د لاس پرې کولو امر وکړ او لاس یې ترې غوڅ کړ. انس رضی الله تعالی عنه وای ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی چې د خپلو ځاني ګټو لپاره غوسه شوی وي او یا یې له چا څخه د ځان په اړه غچ اخیستی وي، بلکې د هغه ټوله غوسه د الله تعالی د حقوقو په ضایع کولو وه او په دې اړه به یې غوسه تر هر چا ډیره وه او هغه ته به چې هر کله 2 کارونه مخې ته راغلل نو اسانه کار به یې ترې غوره کاوه چې کله به د الله تعالی د رضا خلاف نه او د هغه د غوسې لامل به نه او که په یو کار کې به د الله تعالی غوسه وه تر هر چا به یې ترې ډیره کرکه لرله او ډډه به یې ترې کوله. په دغه 3 ځایونو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر بل هر چا ډیر غوسه شوی چې له دې نه څو خبرې معلومیږي. لومړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم بشر دی، دویم هغه هم د نورو انسانانو په څیر بشري طبیعت درلود، دریم هغه هم غوسه کېده، څلورم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم غوسه د حق لپاره وه، پنځم غوسه یې له واکه بهر نه وه. همدا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ستر اخلاقو چې الله تعالی ورته فرمایلی وانک لعلی خلق عظیم، بېشکه ته له لوړو اخلاقو سره استول شوی او دا ځکه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر دې پوهېده چې د الله تعالی پر وړاندې یو زغم هم د الله تعالی لپاره د غوسې تر زغملو ډیر ثواب نه لري. د پلار غوسه، پلاران ډیرې تجربې لري او د اولادو لپاره تل خیر غواړي. پلار چې همیشه د اولاد په اړه کومه رایه لري هغه حق وي ځکه د دوی غوښتنې پر تجربو ولاړې وي. د اولاد او د پلار ترمنځ فکري جلاوالی هله رامنځته کیږي چې پلار فکر کوي چې زوی یې اوس کم تجربه دی او په سمه توګه کارونه سرته نشي رسولی، نو له همدې امله دی یې خپلې تجربې او لارښوونې ته اړ ګڼي. خو اولاد بیا ځان په سمه لاره بولي او فکر کوي چې پلار یې پر خپله شخصي رایه د شخصي ګټې په موخه پلي کوي. تاسې په دې اړه د نوح علیه السلام او د هغه د زوی په کیسه ښه غور وکړئ. پلار یې ورته څه ویل او هغه څه وکړل. که چیرته یې د پلار خبره منلې وای نو څه فکر کوئ ټول ژوند به یې له خوښیو ډک شوی وای. آیا د دنیا او آخرت ټولې نیکمرغۍ به یې نه وای ترلاسه کړې؟ نوح علیه السلام او د زوی حالت یې موږ ته یو درس دا هم راکوي چې موږ د خلکو د اصلاح په اړه مکلف نه یو، بلکې زموږ مکلفیت یوازې د الله تعالی دین خلکو ته رسول دي. هدایت د الله تعالی په لاس کې دی. ځکه نوح علیه السلام خپل زوی ته څومره له شفقت نه ډکه بلنه ورکړه خو هغه ونه منله. له همدې امله الله تعالی د سرغړونکو په اړه زموږ پیغمبر ته ډاډ ورکوي او ورته وایي فإن تولوا فإنما علیک البلاغ، که دوی واوړېدل او ستا خبره یې ونه منله نو پر تا یوازې د دین رسول دي، هدایت ستا په لاس کې نه دی. له دې امله پلار خپل اولاد ته او د ټولنې هر غړي نورو ته د الله تعالی دین پر لور د بلنې مسؤلیت په غاړه لري.
نور پرې د هغه د عمل په اړه څه ملامتیا نشته. په بازارونو کې د غصې لاملونه ډیر وي. له همدې امله اکثره وختونه دا غصې د خلکو د هلاکت لامل ګرځي. نو په دې اړه یو څو لارې دي چې کله دې څوک غصه کوي باید ته یې خپلې کړي او له غصې نه ځان بچ کړي. د هغه د عقلي استعداد له مخې ورسره چلن وکړه. په دې پوه شه چې هغه د دې وړ نه دی چې ته پرې ځان مړ کړي. هغه معذور وګڼه او فکر وکړه چې کیدای شي رواني ستونزه ولري او ځان روغ وګڼه. صبر وکړه ځکه دا د اخلاقو سردار دی. دا هغه تګلاره ده چې ته به یې د بل د تیروتنې په صورت کې خپلوي، او که تیروتنه ستا خپله وي او غصه شوی نو لاندې تګلاره خپله کړه. عذر وړاندې کړه، په خپله تیروتنه اعتراف وکړه، د بیا لپاره له دغه ډول تیروتنې ځان وساته. د خپلې تیروتنې د پټولو هڅه وکړه. د هغو کارونو له کولو ځان وساته چې خلک پرې غصه کیږي. غصه دې حلاله کړه، په خپل نفس کې غصه ذبح کړه. په دې سره به د دنیا او آخرت خیر درته ورسیږي. په ژوند او له مرګه وروسته به نیکمرغه شي. په یو حکیم سړي چا پښه کېښوده او سخت دردمن شو. چا ترې د دې پیښې په اړه پوښتنه وکړه چې ولې دې له دغه سړي نه بدل وانخیست. حکیم ځواب ورکړ، نه، ما داسې وګڼله چې پر ما یوه تیږه راولوېده او ژوبل یې کړم. نو له یوه جماعت یا بېساشي څخه به څه بدل واخلم. تاسې وګورئ نوموړی څنګه خپله غصه کابو کړه. د پوهې او حکمت خاوندان تل همداسې کوي. یو سړي عمر ابن عبدالعزیز ته وویل، زه په دې ګواهي کوم چې ته منافق یې. هغه ورته په ډیره سړه سینه وویل، ویې کړه، خو ستا ګواهي به څوک قبوله نه کړي. له همدې امله د عمر ابن عبدالعزیز او دغه حکیم سینې ته غصې لاره پیدا نه کړه او د شیطان پر مخ یې د خپل زړه دروازې وتړلې. د عمر ابن عبدالعزیز یو کوچنی زوی له ماشومانو سره لوبې ته وتلی و. د لوبو پر مهال یو ماشوم وواهه. نورو ماشومانو هغه ماشوم چې دی یې وهلی و لاس نیولی د عمر ابن عبدالعزیز مخې ته راوست او هغه یې خبر کړ چې دې ماشوم د لوبو پر مهال ستا زوی وهلی. په دغو ماشومانو پسې یوه ښځه هم را روانه وه. په ژړغوني آواز یې وویل، دا زما زوی دی او یتیم دی. عمر ابن عبدالعزیز ورته وویل، مورې مه ورخطا کېږه، دا راته ووایه چې د یتیمۍ کتاب لري او که نه؟ هغه کتاب چې له مخې له یتیمانو سره مرسته کیږي. هغې ځواب ورکړ، نه، کتاب نه لري. عمر ابن عبدالعزیز خپلو چارواکو ته امر وکړ چې نوم یې د هغو یتیمانو په لیست کې ولیکي چې د دولت لخوا ورسره هره میاشت ټاکلې اندازه مرسته کیږي. فاطمه چې د عمر ابن عبدالعزیز ښځه وه ورته یې وویل، عجیبه ده، ستا زوی یې وهلی دی او ته ورته میاشتنی معاش حواله کوي. هغه ورته وویل، خواره نشي، دا یتیم دی، له یتیمانو سره به ځان نه برابروي. یا الله، تا عمر ابن عبدالعزیز ته څومره ستره او لوړه حوصله ورکړې وه چې په خپله سینه کې غصه داسې بې واکه کړې وه لکه ذبح کړي چې وي. له همدې امله یې خپل زوی په وینو لړلي حالت کې ولید او بیا یې هم له هغه یتیم سره مرسته وکړه چې د زوی په وینو لړلی و. دا ځکه چې هغه د پیاوړي ایمان څښتن و او مؤمنان هم داسې وي. الله تعالی د مؤمنانو په اړه فرمایي، ژباړه، د غصې زغمونکي خلکو ته بخښنه کوونکي دي او الله تعالی له احسان کوونکو سره مینه کوي. نصیحتونه: کله چې غصه درغله، کار، خبرې او لیکنه پرېږده. خپل ځان ته دومره وخت ورکړه چې غصه دې سړه او دماغ دې آرامه شي. د غصې لپاره تر ټولو په زړه پورې درمل چوپتیا ده. نو کله چې غصه درشي غلی شه او تر هغه خبرې مه کوه چې غصه دې سړه شوې نه وي. کله چې غصه درشي اعوذ بالله ووایه، کنځلې مه کوه او څوک مه رټه. له انصاف نه کار واخله. د غصې پر مهال پرېکړه مه کوه او تصمیم هم مه نیسه
او که په زړه دې هر څه تیریږي د شیطان لخوا یې وګڼه او هیڅوک مه ملامتوه. کیدای شي ملامتیا دې خپله وي، نو وروسته به بیا پښیمانه یې. د غصې پر مهال خپله ښځه مه وهه او مه یې له تهدید لاندې نیسه. کیدای شي له ډېرې غصې نه یې ووژنې، بیا به وروسته خفه یې. اودس وکړه، لمونځ وکړه او اوږدې اوږدې سجدې وکړه چې په دې سره د غصې ګرمي سړیږي. که ناستې پاڅه او که ولاړ یې روان شه. دا په حدیث کې د غصې درمل ښودل شوي. د مه غصه کېږه غږیز کتاب 6مه برخه. ښېرا. الله تعالی فرمایي: ژباړه: که الله تعالی د خلکو د ښو دعاګانو په څیر په تادۍ سره د شر غوښتنې یعنې ښېراوې له مخې دوی ته په تادۍ سره عذاب ورکولی، وختي به یې د عذاب نیټه را رسېدلې وای. په پورتني آیات کې الله تعالی د خپل صبر یادونه او د بندګانو د بې صبرۍ غندنه کړې چې دوی که هر څومره خپل ځان، مال او اولاد ته د غصې په حالت کې ښېرا وکړي، الله تعالی یې ورته نه قبلوي. او دا د خپل مهربانۍ او رحمت له امله. ځکه کله چې انسان د ځان، مال او اولاد لپاره د خیر دعا وغواړي، الله تعالی یې قبلوي، خو د شر دعا یعنې ښېرا یې نه قبلوي. له همدې امله خو وایي که زما رحم نه وای او ښېراوې مې هم د دعا په څیر قبلولی، نو ډېر ژر به د خلکو د عذاب نیټه را رسېدلې وای او بیا به یې ځان هم نشوای خلاصولی. په دې اړه له عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه نقل قول ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: خپل اولاد، مال او مزدورانو یعنې مریانو ته ښېرې مه کوئ، ځکه داسې چې هغه وخت سره مو ښېرې سمون خوري چې الله تعالی پکې هر ډول دعا قبلوي، نو ټول به له لاسه ورکړئ او بیا به خفه یې. د ابن ابي نجیح په تفسیر کې راغلی دي چې په دې آیت کې د انسان د غصې په حال کې خپل اولاد ته ښېرا مراد دی چې وایي الله ته پکې برکت مه اچوي. او داسې نور له پورتني آیات څخه د اولاد په اړه د ښېرا د نه قبلېدو او په حدیث کې له قبلېدو څخه ویره ذکر شوې چې په ښکاره توګه د دې ترمنځ ټکر ښکاري، خو اصلا د دې ترمنځ ټکر ځکه نشته چې په حدیث کې مطلقې ښېرې ذکر دي چې له غصې پرته وشي، هغه ترې مراد دی، او په آیت کې هغه ذکر دی چې د غصې پر مهال وشي. نو خپل ځان، اولاد یا مال ته د غصې پر مهال ښېرا الله تعالی هغسې نه قبلوي لکه څرنګه چې دعا قبلوي. کله ناکله یو انسان بل ته ښېرا کوي او الله تعالی یې هم قبلوي. په حدیث کې د مظلوم له ښېرا څخه د ځان ساتلو امر راغلی. له دې نه په حقه ښېرا مراد دي، لکه څرنګه چې د دعا قبلول د الله تعالی د رحمت غوښتنه ده، همداشان د ښېرا قبلول د هغه د بل صفت چې د رحمت ضد دی او غصه ورته ویل کیږي غوښتنه ده. نو د دې حدیث او آیت ترمنځ هم څه ټکر نشته، ځکه د مظلوم ښېرا د ظالم په حق کې د الله تعالی خامخا قبلوي، او په دې آیت کې هغه نه دی مراد. د غصې درمل: کله چې د یو انسان د غصې سیلاب په څپو او مخ په زیاتېدو وي، نو د انسان لپاره په علم او صبر سره د دغې ناروغۍ مخه نیول پکار دي. په شپږو خبرو علم درلودل د غصې د سړېدو او زغم لامل کیږي. لومړی، د غصې د زغملو او خلکو ته د بښنې کولو په فضیلت کې سوچ کول او په هغې خپل علم راوستل چې دا هغه څه دي چې احکم الحاکمین ذات پرې امر کړی، لکه چې فرمایي: ژباړه: خلکو ته بښنه کوه، په نیکۍ امر کوه او له ناپوهانو اعراض وکړه، یعنې ځان ورسره مه سموه. ملک ابن اوس ابن الحدثان وایي عمر رضی الله تعالی عنه یو سړي ته غصه شو او د هغه د وهلو امر یې وکړ. نو ما ورته وویل: ای امیر المؤمنین، خذ العفو وامر بالعرف
واعرض عن الجاهلین، خلکو ته بخنه کوه، په نیکۍ امر کوه او له ناپوهانو اعراض وکړه، یعنی ځان ورسره مه سموه. نو عمر رضی الله تعالی عنه هم دغه آیت په خوله کې واخیست، لوسته یې او سوچ یې پرې کاوه، تر دې چې خپله غوسه یې سړه کړه او هغه سړی یې وباښه. د عمر رضی الله تعالی عنه په اړه راغلی دي چې نوموړي به هیڅکله هم د قرآن کریم مخې ته نه ورته. هر کله به چې د قرآن کریم کوم آیت یا له نبوي احادیثو کوم حدیث واورېده، له خپلې خبرې نه به ورته تېرېده. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله هم یوه ورځ د چا پر وهلو امر وکړ او بیا یې پورتنی آیات ولوست، فکر پکې وکړ او بیرته یې خپله خبره واخیسته. خپل غلام ته یې وویل سړی خوشې کړه چې خپل کور ته ولاړ شي. دویم د الله تعالی په عذابونو علم، په هغې کې سوچ او له هغې نه د ځان ژغورنې په اړه فکر کول د غصې د سړښت لامل دی. کله چې غصه درشي ته سوچ وکړه، هسې نه پر تا هغه ذات غصه شي چې غصه یې د هر چا تر غصې زیاته ده، خطرناکه او زور یې تر هر چا ډیر دی. په دې توګه انسان په ډیرې اسانۍ سره کولی شي چې خپله غصه راکابو کړي او له واکه یې ونوځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کوچنی مرای په څه کار پسې واستاوه. هغه لږ ناوخته راغی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وویل که زه نه ویرېدی چې الله تعالی به له مانه د قیامت په ورځ ستا بدله واخلي، نو ما به داسې وهلی وای چې درد به مې درته رسولی وای. په بني اسرائیلو کې به چې څوک پاچا کېده، نو یو حکیم یعنی پوه سړي به یې له ځانه سره کېنولی و. هر کله به غوسه کېده، هغه به ورته یو کاغذ ور مخکې کاوه چې پکې لیکلي به یې و پر مسکینانو رحم وکړه، له مرګه وویرېږه او آخرت را په زړه کړه. هغه چې به هر کله دغه کلمات ولوستل، غوسه به یې سړه شوه. دریم د دښمنۍ پایلې را په زړه کول او د هغې په اړه سوچ کول، ځکه اکثره وخت انسان په غوسه کې ځان په کړاو ککړ کړي او بیا یې د سنبالولو نه وي. نو کله چې په دې اړه له سړي سره علم وي او سوچ پرې کوي، نو غوسه یې ژر تر ژره سړیږي. دا درمل د هغه چا لپاره ډېر ګټور دي چې د آخرت په نسبت د دنیا په ژوند کې له پیښو نه ډېر ویریږي، یا یې له سره آخرت په یاد کې هم نه راځي او نه ترې ویره لري. څلورم د غوسې پر مهال د خپل رنګ ورانېدو ته سوچ کول او پر هغې د علم راتلل. که سړی سوچ وکړي د غوسې او د خوښۍ په حال کې انسان شکل له یو بل سره ډیر توپیر لري. په غوسه کې سړی له سپي سره مشابه وي، یا یې څهره د سیرونکو ځناورو سحرې ته ورته والی پیدا کوي، او د صابرینو او د غوسې د زغمونکو څهره د انبیاو، صدیقینو او صالحینو له څهرې سره ورته والی لري. له همدې امله د انسان په دغه فکر سره د هغه غوسه سړیږي. پنځم د هغه لامل په اړه سوچ کول چې سړی د بدل اخیستلو پر لور هڅوي، ځکه د غوسې پر مهال د بدل اخیستلو پر لور هڅونه خامخا د شیطان لخوا وي، نو که سوچ پرې وشي غوسه له منځه ځي. شپږم په دې خبره سوچ کول چې غوسه یې د الله تعالی د ارادې پر خلاف یو عکس العمل دی، ځکه هر څه چې په نړۍ کې منځته راځي لامل یې د الله تعالی اراده وي، نو بیا پرې غوسه کېدل د الله د ارادې پر خلاف غوسه کېدل دي او خپله اراده او مراد د الله تعالی له ارادې او مراد څخه مخکې ګڼل دي. د غوسې عملی درمل دا دي چې کله غوسه شنو اعوذ بالله وایه. پر همدې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم امر کړی. عایشې رضی الله تعالی عنها هغه وخت چې غوسې نیولې وه لاندې الفاظ یې ویل: ای الله د محمد صلی الله علیه وسلم ربه، ما ته مې ګناهونه را وبخه او د زړه غوسه مې له منځه یوسه
او له ګمراه کوونکو فتنو نه مې وساته. اودس کول: کله چې یو کس له تاسې نه غوسه شي اودس دې وکړي، ځکه غوسه له اوره پیدا ده، نو په اودس سړیږي. چوپتیا: عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې له تاسې نه یو کس غوسه شي نو غلی دي شي، کېناستل یا ډډه لګول. ابو هریره له نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کړی. ژباړه: کله چې له تاسې نه یو کس په داسې حال کې غوسه شي چې ولاړ وي نو هغه دې کینی، که غوسه یې له منځه ولاړه ډیره ښه، او که نه نو ډډه دې ولګوي، په ښه توګه یې مخه ونیسه. الله تعالی فرمایي: ادفع بالتي هي احسن. د خلکو د بد اخلاقۍ مخه په ښه توګه ونیسئ. د غوسې پر مهال په نرمو الفاظو، خوږه ژبه، له خندا ډکه خوله او ښایسته طریقې سره خلکو ته ځواب ورکول تر بدو الفاظو او بد اخلاقۍ غوره دي. نو د غوسې پر مهال کنځله په کنځلې سره مه ځوابوه، بلکې په خوږه خبره یې ځواب کړه. کیدای شي دا ستا په مقابل لوري تر بدو الفاظو ډیر اغیز وکړي، او غوسه او د خولې خبرې به په نښته هم نه بدلیږي. ښه خبره: الله تعالی فرمایي: قولوا للناس حسنا. خلکو ته ښایسته خبرې کوئ. له خلکو سره په نرمۍ، خوږه ژبه او په پراخه ټنډه خبرې کول د خلاصي لاره د مسلمانانو صفت او تر ټولو غوره لاره ده. جاهلانو ته سلام: الله تعالی فرمایي: وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کله چې جاهلان ورسره خبرې کوي او قناعت نه کوي نو دوی ورته سلام کوي. جاهلانو ته غوسه کېدل ښه کار نه دی. مسلمانان باید له خلکو سره ښې او نرمې خبرې وکړي، خو کله کوم ناپوه سره مخ شي او په یوه سمه خبره قناعت نشي ورکولی نو د پرېښودو سلام دې ورته وکړي، او له ناپوهو خلکو سره له ځان برابرولو څخه په سلام سره له هغه نه جلا کېدل ډېر غوره دي. کله چې مسلمان د سلام کلمه ووایي په زړه کې د امن او سلامتۍ ولولې راپورته کیږي او خلکو ته د زیان رسولو جذبه یې له منځه ځي. له همدې امله الله تعالی د غوسې پر مهال ناپوهه خلکو ته د سلام کلمه مشروع ګرځولې. د غوسې زغمل: غوسه د انسان په طبیعت کې نغښتل شوی خوی دی چې له امله یې وینه په جوش راځي، او دا د انسانیت بشپړونکی صفت او د انسان د ژوند له اړتیاو څخه ده. خو دا هغه وخت چې انسان خپله غوسه په واک کې ولري. که چیرته غوسه د انسان له واکه بهر شي نو بیا انسان ډیر ناوړه کارونو ته اړ باسي. غوسه په واک کې راوستل په بشپړې تقوا او روحي ځواک پورې اړه لري. د غوسې زغمل لومړی مرحله ده او دا د انسان د فضیلت لپاره پوره نه ده، ځکه کله انسان غوسه زغمي خو کینه په زړه کې ساتي، او کله ناکله ښکاره غوسه تر پټې کینې غوره ده. له همدې امله قرآن کریم د غوسې د زغملو ترڅنګ د کینې په له منځه وړلو او د خلکو پر بخښلو امر کړی، او بیا یې ورپسې د کینې د پای ته رسېدو د ښکاروالي لپاره پر احسان هم امر کړی. غوسه په سینه کې یو بوج دی، په زړه کې د اور لمبه ده او د ضمیر لپاره د لوګي مثال لري. نو کله چې له زغم نه وروسته بښنه او احسان ترسره شي ټول بوج له منځه ځي، زړه یخیږي او ضمیر پاکیږي. الله تعالی فرمایي: والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. مؤمنان د غوسې زغمونکي، د خلکو بخونکي او ورسره احسان کوونکي دي، او الله تعالی له احسان کوونکو سره مینه لري. له پورتني آیت څخه په ډاګه کیږي چې مسلمان باید له خپل پر بدۍ امر کوونکي نفس خلاف وکړي او په پوره هوډ سره خپل نفس د شیطان له ښکار څخه خوندي کړي.
د غصې زغملو فضیلت ژباړه. چا چې سره له قدرت خپل غصه وزغمله، الله تعالی به د قیامت په ورځ زړه له خوښیو ډک کړي. عبدالله ابن عمر فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، ژباړه: د الله تعالی پر وړاندې د غصې زغملو له هغه ګوټ څخه بل غوره ګوټ نشته چې یو بنده یې د الله تعالی د رضا لپاره کوي. په بل حدیث کې راغلی، څوک چې د غصې پر پلي کولو قادر وي او خپل غصه وزغمي، نو الله تعالی به د قیامت په ورځ د ټول مخلوق په مخ کې راوبلي او له غټو سترګو لرونکو حورو یعنی حور عین ترمنځ به ورته د ځان لپاره د حورو خوښولو اختیار ورکړي. لقمان حکیم صاحب خپل زوی ته ویلي و: زویه، ابرو دې په سوال کولو له منځه مه وړه. د غصې په پلي کولو سره د ځان مه شرموه، خپل ځان او مرتبه دې وپېژنه، نو په ژوند کې به ګټه وکړي. سفیان ثوری، ابو خزیمه، علی ربوعی او فضیل ابن عیاض په تابعینو کې 3 علماو سره راټول شول او په خپل منځ کې د زهد په اړه خبرې کولې. نو 3 واړه په دې متفق شول چې په اعمالو کې تر ټولو غوره عمل د غصې او غم پر مهال صبر کول دي. خلکو ته بخښنه وکړه. الله تعالی فرمایي: والعافین عن الناس، او خلکو ته بخښنه کوونکی مسلمانان دي. مسلمان ته بخښنه کول د انسان لپاره د جنت لاره ده، د مسلمانۍ نښه ده او د الله تعالی له لوري د بخښنې لامل ګرځي. دا په داسې حال کې چې غچ اخیستل او غصه پلي کول د جهنم لاره د ایمان د کمزورۍ نښه او د الله تعالی د غضب لامل دی. او په یو صحیح حدیث کې راغلی دی چې الله تعالی بخښونکی دی او بخښنه یې خوښه ده. الله تعالی له احسان کوونکو سره مینه کوي. الله تعالی فرمایي: والله يحب المحسنین. الله تعالی له احسان کوونکو سره مینه لري. انسان باید د احسان لوړو پوړونو ته ځان ورسوي، او هغه داسې که څوک ورسره بد کوي نو دی به ورسره نیکي کوي، او که څوک پرې ظلم وکړي نو دی به ورته بخښنه کوي. د خلکو له بدیو به تیریږي او یوازې د غصې په زغملو او بخښلو به بسنه هم نه کوي، بلکې له بدي کوونکو سره به احسان هم کوي. نو که چا ورسره خپلولي پرې کړه، دی به ورسره اړیکې جوړوي، او که ظلم یې پرې وکړ دی به ورته بخښنه کوي. د غصې پر مهال الله تعالی فرمایي: اذا ما غضبوا هم یغفرون. مسلمانان که کله هم چاته غصه شي بخښنه ورته کوي. پورتنی آیات الله تعالی د خپلې هغې وینا په لړ کې ویلی چې خپلې بخښنې او د بندګانو له تېروتنو او ګناهونو څخه تېرېدو ته یې پکې اشاره کړې ده. موخه یې دا ده چې کله زه خلکو ته بخښنه کوم، نو د خلکو ترمنځ یو بل ته بخښنه کول هم خوښوم، او دغه خوی د مؤمنانو صفت ښودلی چې کله غصه شي یو بل ته بخښنه کوي. له دې نه له انسانانو سره د الله تعالی نرمي په ډاګه کیږي، ځکه الله تعالی انسان تر خپلې وسې پورته نه دی مکلف کړی. الله تعالی د بشري نفس په اړه علم لري چې غصه کېدل یې یو فطري صفت دی، او دا ټول په ټوله د انسان په حق کې ناروا او بده نه ده، بلکې کله چې غصه د الله تعالی د هغه د دین حق او عدل لپاره وي، نو دا ډول غصه د شریعت غوښتنه او له خیر نه ډکه ده. له دې امله غصه په خپل ذات کې حرامه نه ده او نه ورته الله تعالی ګناه ویلې، بلکې په انساني فطرت کې د دې پر شتون اعتراف کړی او د فطري خوی او دینی امر ترمنځ د ګډوډوالي په حال کې ورته الله تعالی د بخښنې اعلان کړی. خو سره له دې الله تعالی انسان ته د غصې د زغملو او د غصې په واک کې د راوستلو امر کړی، او دا یې ورته د ستاینې وړ صفت بللی، او دا د دې لپاره چې
نارواو ته یې نه راکاږي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په اړه راغلی چې هغه د ځان په اړه هیڅکله غوسه نه ده کړې، بلکې ټوله غوسه یې د الله تعالی لپاره وه. خو دا درجه د نبوي نفس وه چې عام مؤمنان پرې الله تعالی نه دي مکلف کړي، که څه هم په دوی کې هم خوښي او که پکې را نشي، نو د دوی لپاره د غوسې تر راتلو وروسته یوازې بخښنه کول بس دي. د الله تعالی رحم: فبما رحمت من الله لنت لهم. د الله تعالی په رحمت سره ته خپلو ملګرو ته نرم شوی. له پورتني آیت نه معلومیږي چې نرمي هم پر انسان د الله تعالی د رحمت نښه ده. د چا په اړه چې الله تعالی د خیر اراده وکړي په هغه کې نرمي پیدا کوي. خبرې یې نرمې، کارونه یې په زړه پوري او اخلاق یې زړه راښکونکي وي. اصلا انسان په خپلې نرمۍ سره هغه څه ترلاسه کولی شي چې په سختۍ او غوسې سره یې نشي ترلاسه کولی، لکه د خلکو د زړونو ترلاسه کول او د هغوی د محبت دروازې له نرمۍ څخه پرته په بل څه نه خلاصیږي. او کله چې د چا په زړه کې نرمي راشي، نو د خلکو په زړونو ته لاره پیدا کوي، او همدا د خلکو ترمنځ د رحمت لامل دی، چې دا هم د الله تعالی رحم دی. که ته بد ژبی وای، الله تعالی فرمایي ژباړه: که ته بد ژبی او سخت زړی وای، ټول ملګري به دې له څنګ نه خپاره شوي وای او یو به هم در سره نه وای پاتې. له دې آیت څخه معلومیږي چې بد ژبی او سخت زړي خلک به تل تاوان سره مخ وي، خپل ملګري به له لاسه ورکوي او د خلکو له مینې او نرمۍ څخه بې برخې وي. بد ژبی او سخت زړی انسان تل په ټولنه کې د خلکو له کرکې سره مخ وي، او خوږ ژبی او نرم زړی انسان د خلکو په زړونو کې ځای لري او د ټولنې د هر غړي زړه ته نږدې وي. الله تعالی فرمایي: انک لعلی خلق عظیم. بې له شکه ته په ښو اخلاقو سره را استول شوی. د مه غوسه کېږه غږیز کتاب 9مه برخه: ستر اخلاق. الله تعالی فرمایي: وانک لعلی خلق عظیم. بې له شکه ته په ښو اخلاقو سره را استول شوی. تر ایمان وروسته د انسان اسلام په ښایسته اخلاقو سره په ډاګه کیږي، او ښایسته اخلاق د فضیلت او غوروالي سرچینه ده. دا د انسان په سینه کې د مډال مثال لري چې الله تعالی یې خپلو بندګانو ته د ښه کار ترسره کولو په بدله کې ډالۍ کوي. ښایسته اخلاق له صبر، نرمۍ او له خلکو سره د نیکۍ له کولو څخه عبارت دي، او دا د الله تعالی د خوښۍ د بندګانو لخوا د شکر، ښه یاد او ځلانده تاریخ لامل دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ژباړه: د قیامت په ورځ په تاسې کې ماته تر ټولو خوښ او د مجلس په اعتبار سره نږدې خلک هغه دي چې په تاسې ټولو کې ښه اخلاق ولري. په دنیا کې هم په هر مجلس کې هغه خلک ځلیږي چې ښه اخلاق لري، د پاکو نفسونو خاوندان دي، نرمي کوونکي، د سختیو ګالونکي او د غوسې زغمونکي دي. له خلکو سره له صبر نه کار اخلي او ورسره احسان کوي. په قیامت کې هم الله تعالی داسې خلکو ته ډیر غوره بدله ورکوي، او هغه دا چې په جنت کې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته نږدې وي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر ټولو د ښو اخلاقو خاوند او د دې آیات مصداق وانک لعلی خلق عظیم. بې له شکه ته په ښو اخلاقو سره را استول شوی. نو له هغه سره مشابه کس به هغه ته په مجلس کې تر ټولو نږدې وي. دا د دې خبرې دلیل هم دی چې څوک بد اخلاقه وي که جنت ته داخل هم شي، په مجلس کې بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه لري وي. پیغمبري وصیت: نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي
ژباړه: په هر ځای او په هر حالت کې له الله تعالی نه وویریږه. په بدیو پسې نیکي وکړه چې دا یې له منځه وړي، او له خلکو سره ښه اخلاق کوه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورتنی وصیت پر دې خبره دلیل دی چې کله په انسان کې ښکلي اخلاق نه وي، یوازې تقوا، عبادت او توبه ورته دومره ګټه نه رسوي، بلکې مسلمان ته پکار ده چې د خپل مسلمان ورور حقونه ادا کړي او ښه اخلاق ورسره وکړي، لکه عاجزي، درناوی، پر کشرانو شفقت، د مشرانو احترام، د علماو عزت، د خلکو پر تیروتنو سترګې پټول او داسې نور. له غوسې ځان وساته. له ویده کېدو مخکې له ځانه پوښتنه وکړه: څنګه کولی شم چې ځان خلکو ته له غوسه کېدو وساتم؟ څنګه به فلانی وبخم؟ تر دې وروسته ټولو خلکو ته له زړه نه بخښنه وکړه او ویده شه. د دې کار په ترسره کولو سره به دې زړه آرام او دماغ له هر ډول ستومانۍ خالی وي. له همدې لارې به ته د خلکو د بخښنې سره عادت شي او له دې ښایسته او په زړه پورې خوی نه به خوند واخلي. د کومو کارونو له امله چې غوسه کېږي هغه ټولې په یوه پاڼه ولیکه. بیا هغه پاڼه وسیزه او فکر وکړه چې تا د خپلې غوسې ټولې ولولې وسیزلې او له دې پاڼې سره دې له منځه یوړلې. د خپل کمپیوټر پر شیشه یا سکرین لاندې عبارتونه ولیکه: زه به هیڅ چاته نه غوسه کېږم، له هر چا سره به نیکي کوم، زه به د لوړو اخلاقو خاوند جوړېږم، زه به د غوسې زغمل خپل صفت جوړوم، له خلکو سره به مینه کوم، زه به د ایمان ساتنه کوم، د ټولو خلکو لپاره به خیر غواړم، زه یو مینه‌ناک انسان یم، زه له خپل ژوند سره مینه کوم، زما د زړه دروازه د مینې پر وړاندې خلاصه ده، زه پر ځان باور لرم، زه پر نورو باور کوم. له دغو عبارتونو څخه چې کوم یو درته خوښ وي د خپل کمپیوټر په شیشه یې ولیکه او تل یې خپل زړه ته راوله. ډیر لږ وخت کې به د غوسې پر وړاندې د ښه مقاومت وړتیا پیدا کړې او غوسه به ستا په واک کې شي. د غوسې مخنیوی: د غوسې د مخنیوي لپاره یو شمېر لاملونه شته. که یو څوک یې په کار واچوي نو کولی شي چې خپله غوسه په خپل واک کړي. لومړی باید انسان د ورځې له سره د غوسې په زیانونو فکر وکړي، دې د پرېښودلو ګټې را په زړه کړي. کله چې دا فکر وکړي نو د ګټې او تاوان مسئله به یې زړه ته راشي. بیا به ورسره د غوسې د زغملو داسې فکر وي لکه سړی چې په بازار کې په یوه شي پسې ګرځي او په زړه کې د هغه جنس د پیدا کولو لپاره فکرمند وي. دویم، انسان باید پر دې فکر وکړي چې غوسه د انسان عمر را لنډوي او له غوسې څخه ځان ساتل عمر زیاتوي، ځکه حقیقي عمر هغه دی چې له نیکمرغۍ، خوښۍ او تازګۍ ډک وي. غوسه د ژوند تازګي او نیکمرغي له منځه وړي. دریم باید پر دې فکر وکړي چې ژوند ډیر لنډ دی، نو په غوسه او نهیلۍ لا پسې را لنډول نه دي پکار. څلورم، صبر هغه شی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې وصیت کړی او دا په ژوند کې تر ټولو ستره خزانه ده، لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: وما اعطى الله احدا من عطاء اوسع من الصبر. سنن ابو داود. الله تعالی هیڅ چاته تر صبر غوره او پراخه ورکړه نه ده ورکړې. انسان باید د صبر په کولو ځان عادت کړي، پر دې اړه دې تمرین وکړي او زده یې کړي. پر صبر د ځان عادت کولو تر ټولو غوره لاره دا ده چې انسان ثواب ته سترګې په لاره شي، ځکه الله تعالی په صبر سره د ډیرو اجرونو ژمنه کړې او دا یې د مؤمنانو د ګټې د ترلاسه کولو لامل ښودلی، لکه چې فرمایي: والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. او غصه خوري او د نورو لنډپاري بخي، داسې نیکان خلک د خدای ډیر خوښ دي. د غصې پر زغملو کې ډیرې نیکۍ مومي. د انسان په ژوند کې د اکثرو تاوانونو سرچینه غوسه ده، ځکه په بشر کې د غصې جوړښت له ناوړه خویونو څخه شوی دی، لکه شهوت، غفلت او داسې نور.
نو کله چې یو انسان غوسه شي پر نفسي سبعي یا د درندګۍ ماده غالب شي او بیا ترې ډېرې ناوړه پایله لاسته راځي، لکه کنځل، وهل، زخم، حبس، په چا پورې ټوکې، د خلکو سپک ګڼل، طلاق، له کوره شړل او داسې نور. له همدې امله هوښیارانو ویلي دي هغه نفس چې ډېر غوسه کیږي د حیوانیت ماده پرې غالبه ده او د څارویو په شان دی. کله چې انسان خپل نفس له سبعي مادې څخه خلاص کړي نو داسې دی لکه د ملایکو له صفت سره چې وتړل شي او د مقام ته ځان رسول اوږد ریاضت او زده کړه غواړي. ما د امریکا سمندري ځواک قمندان میلر چې د دویمې نړیوالې جګړې ګډونوال تیر شوی په اړه یوه مقاله لوستې چې دی به له سره نه غوسه کېده. یو چا ترې پوښتنه وکړه چې ته په ژوند کې دې پړاو ته څنګه را رسېدلی چې هیڅ غوسه نه درځي؟ هغه ځواب ورکړ دې پړاو ته وروسته له دې ورسېدم چې ما ته د خپلې دندې په اوږدو کې ډېرې داسې ستونزې را ورسېدې چې زغمل یې د انسان له وسه پوره نه دي او ما هغه ټولې وزغملې. له دې امله زه دې مرحلې ته را ورسېدم چې اوس که ما ته څوک کنځلې وکړي نو زه فکر کوم چې زما ترڅنګ یو دیوال ته کنځلې کوي او زما ولولې نشي راپارولی. ما په دغه جګړه کې ډېرې ستغې سپورې واورېدې. ما واورېدل چې څوک راته غل وایي، څوک راته ګیدړ، څوک راته خر او څوک راته بل نوم راکوي. نو د دغه ټولو زغم زما د تلپاتې صفت په توګه وګرځېد. نو مسلمان ته خو تر دې لوړه حوصله او زغم پکار دی. حاتم طایی نه چا پوښتنه وکړه تا د حاسد مخه څنګه ونیوله؟ هغه په ځواب کې وایي د کینه کښت وینا مې واورېده چې بې ګنایي زما په اړه ویله. نو ما ورته وویل زه تیر شه او له مانه وځه. هغوی خو زما په اړه د عیب لپاره ویله خو زه یې عیبجن نه کړم او نه مې ورته کله تندی راتریو کړ. د ده موخه دا ده چې د خلکو خبرې په چا پورې نه نښلي. حاتم طایی خو د جاهلیت په زمانه کې تیر شوی او دا ډول حوصله لري. نو ستا لپاره خو تر دې ډېره زیاته حوصله پکار ده، ځکه ته خو شکر دی مسلمان یې. کله چې درته څوک څه بده خبره وکړي ته فکر وکړه چې ګواکې دا تا نه یادوي. امام شافعي رحمه الله فرمایي کله چې کم عقل خبرې کوي ځواب مه ورکوه. د جاهل د خبرې تر ځوابولو چوپوالی غوره دی. که ځواب دې ورکړ خو له هغه نه دې بوج سپک کړ او که همداسې دې پرېښود نو هغه له خپلې غوسې مري. الله تعالی فرمایي فاصفح الصحف جمیله، په ښه توګه ترې مخ واړوه. فصبر جمیل، زما کار په ښه توګه صبر کول دي. وهجرهم هجرا جمیله، په ښه توګه ترې جلا شه. په ښه توګه مخ اړول، په ښه توګه صبر کول او په ښه توګه جلا کېدل ټول د غوسې لپاره ښه درمل دي. صبر جمیل هغه ده چې شکایت پکې نه وي. هجر جمیل هغه ده چې تکلیف ورکول پکې نه وي. صفح جمیل هغه ده چې د چا رټل پکې نه وي. همداشان الله تعالی فرمایي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مؤمنان هغه دي چې کله جاهلان ورسره خبره اړوي او قناعت نه کوي سلام ورته کوي. دا هم د غوسې له درملو څخه یو بریالي درمل دي او طریقه یې دا ده چې که څوک در پور شعر جوړ کړي سلام ورته وکړه، که کنځلې درته وکړي سلام ورته وکړه او که ستا په اړه لیکنه وکړي سلام ورته وکړه. ستر لیکوال او روانپوه ویلیام جیمز وایي که ستا په اړه چا کتاب ولیکه نو ته یې پروا مه کوه، ځکه دغه کتاب به نیمو خلکو لوستی نه وي او کومو چې لوستی له هغوی نه به نیمو بیرته له یاده ویستی وي او پاتې به یې په راتلونکي کې هیر کړي. او که ته ورته پاملرنه زیاته کړې او تل یې یادوي یا یې پر وړاندې ځواب ولیکي نو کیدای شي هغه خلک یې هم وګوري چې ترې خبر هم نه دي او کومو چې کتلی هغوی یې بیا وګوري نو مشکل به لوی
او په ولسونو کې به خپور شي. له دې امله د دې تر ټولو ښه علاج له اول نه پرې نه غوسه کېدل دي. که زما په وسه وای په هر بازار، ښوونځي، مدرسه، پوهنتون، اداره او ټولګي کې به مې لیکلی وای مه غوسه کېږه. پر دې پوه شه چې غم د غوسې پایله ده. نو مه غوسه کېږه. ما چې کله خپله مخه پکېږه نو مې کتاب بشپړ او خلکو ډېر خوښ کړ. نو ډېرو راته وویل یو کتاب د مه غوسه کېږه په نامه ولیکه. ډېرو راته وویل چې زموږ خفګان همیشه تر غوسې وروسته او د غوسې له امله وي. نو ته د مه غوسه کېږه په نامه د غوسې په علاج کتاب ولیکه. ځکه موږ همیشه د غوسې په پایله کې ښه دوستان له لاسه ورکړي او له ډېر تاوان سره مخ شوي یو. رښتیا هم غوسه د خفګان پیلیزه ده. موږ ټول په انساني ټولنه کې ژوند کوو. موږ په خپلو سترګو ګورو چې ټولې بدمرغۍ له غوسې څخه رامنځته کیږي. نو هر څه اغېز چې په خپلولۍ، کورنیو اړیکو، تجارتي چارو او دولتي دندو کې کیږي سرچینه یې غوسه ده. او د ټولو نیکمرغي دا ده چې مه غوسه کېږه. که موږ پر دې قاعده عمل وکړو مه غوسه کېږه نو موږ به په پوره سوچ، فکر او پوره هوش سره پریکړه وکړو. ډیرو چارو کې به بدلون راولو. او که غوسه یو نو موږ د سمې پریکړې وس نه لرو. ځکه د غوسې په حال کې انسان ته شیطان ننوځي او په زړه کې هغه څه ور اچوي چې له مصلحت سره په ټکر کې وي او ورته یې د مصلحت په بڼه ښکاره کوي. د مرګ ښه ګڼي، ګناه ته ګناه نه وایي، کنځلې زړه یخوي او داسې نور. له همدې امله نبي کریم صلی الله علیه وسلم غوسه یعنی اغلاق بللی چې معنا یې تړل او نښتل دي. نو کله چې انسان د غوسې په دام کې ښکیل شي بیا پر ځان نه پوهیږي. کله قاتل نه پوښتنه وکړي چې ولې دې قتل کړی، هغه به ځواب درکوي چې والله زه پوه نه شوم، بس له لاسه مې مړ شو. د دې لامل دا دی چې دی غوسې نیولی و، غوسې تړلی و او د غوسې په لومه کې ښکیل و. سترګې پرې ورړندې کړې وې، په غوږونو کوڼ و، عقل کار نه کاوه او اوس په خپل دغه حالت اقرار هم کوي. الله تعالی دې موږ له غوسې څخه خوندي کړي. په رښتیا هم دا د شیطان لخوا بله سکروټه ده چې د انسان په زړه پورې کیږي. د سلیمان علیه السلام په اړه مې لوستي دي چې یو سړي ورته وویل ای د الله نبی ما ته وصیت وکړه. هغه ورته وویل مه غوسه کېږه. او د ټول مخلوق سردار محمد مصطفی 3 ځله همدا کلمه د وصیت په توګه یو صحابي ته وویله مه غوسه کېږه، مه غوسه کېږه، مه غوسه کېږه. هیله من یم چې د غوسې په حال کې د لاندې کارونو خیال وساتل شي. لومړی هغه کتابونه مه ګوره چې د غوسې په حال کې د غچ اخیستلو په نیت او یا د حسد پر اساس لیکل شوي وي، بلکې د دې پر ځای هغه کتابونه ګوره چې لیکوال یې په پوره اخلاص د خوښۍ پر مهال لیکلي وي. دویم له علماو او هغو خلکو سره کینه چې د ښو اخلاقو خاوندان وي، چې اخلاق، صبر، زغم او له خلکو سره د احسان کولو طریقه ترې زده کړي. له بد اخلاقه خلکو سره له ناستې ولاړې ډډه وکړه چې دا د اخلاق فاسده وي. هره ورځ پر دې وینا د لږ ساعت لپاره فکر وکړه چې مه غوسه کېږه او دا د ژوند په ټولو برخو کې په یاد لره، تر دې چې له غوسې څخه ډډه کول ستا عادت وګرځي. کله چې دا عادت وګرځید نو بیا یې له عمله نیکمرغه ژوند کوه او همدا خوی به دې له ډیرو زیانونو څخه خوندي کوي. حکمت دا دی چې د غوسې پر مهال هم د خلکو په اړه خیر غواړي او له شر نه د خوندیتوب فکر کوي. که ته یو سړی د غوسې په حال کې ویني چې خلکو ته له غوسې ډک حالت کې له غوسې څخه د ډډې کولو امر کوي نو پوه شه چې دا د دې وینا مصداق دی چې شاعر وایي هغه څه مه ترسره کوه چې په خپله پرې اخته یې. که دا کار دې وکړ نو دا ستا تر ټولو ستره نیمګړتیا ده.
که څوک په خپله له غوسې ډډه کوي او نور هم له غوسې ژغوري، نو دا له هغو خلکو نه دی چې الله تعالی یې په اړه ویلي دي: لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما. د دوی په ډیرو جرګو کې خیر نشته، هو د هغه چا جرګې چې د الله تعالی د خوښۍ لپاره پر صدقه، نیکۍ او د خلکو ترمنځ په روغه جوړه امر کوي، له خیر ډکې دي او له عمله به یې موږ ډیر لوی اجر ورکړو. د غوسې د زغملو لپاره یو لامل دا هم ده چې د هغو علماو او نیکانو کیسې ولولي او د خپلې غوسې پر مهال یې را په زړه کوي چې په خپل ژوند کې له ډول ډول ناخوالو او کړاوونو سره مخ شوي دي، خو هغوی دغه ټولو ناخوالو ته د خپل زغم په مټ غاښ ماتونکی ځواب ورکړی. د دې په سر کې انبیا، صدیقین، شهدا او صالحین دي چې د الله تعالی د دین لپاره له هر ډول ستونزو او د خلکو لخوا د کړاوونو سره مخ شوي دي. نو ته کولی شي چې په خپل ورځني ژوند کې د هغوی له سیرت او اخلاقو څخه پانګه واخلي، په قدمونو یې روان شي او ډیر ژر که د الله خوښه شوه د هغوی د تګلارې په خپلولو سره به د هغوی له کاروان سره یو ځای شي. وقفه. د فرانسې د وسلو یو سوداګر داسو وایي: د ځمکې پر مخ دومره وسله شته چې د نړۍ ټولې ودانۍ 6 ځلې له منځه یوسي، خو د خلکو په سینو کې غوسه هغه شی دی چې 100 ځله کولی شي د نړۍ ټوله ودانۍ له منځه یوسي. خلک د سرطان ناروغۍ په اړه شکایت کوي، سره له دې چې دا د لوړ حساب له مخې په کال کې د نړۍ 7% خلک له منځه وړي، خو غوسه چې په یو کال کې د دقیق حساب له مخې 90% خلک له منځه وړي، خو هیڅوک یې په اړه شکایت نه کوي. موږ نه دي اورېدلي چې کوم ناروغ دې د خپلې ناروغۍ له امله څوک وژلی وي، خو غوسه هغه ناروغي ده چې له مخې په یوه پریکړه کې په سلګونو بلکې په زرګونو انسانان د مرګ تر کومې فنا کیږي، بلکې د دې له امله داسې جګړې رامنځته شوي دي چې په میلیونونو انسانان یې له منځه وړي، په میلیونونو ودانۍ یې ړنګولي او په میلیونونو باغونه یې شړ کړي دي. د هرې ناروغۍ لپاره درمل وي، خو طب پوهانو تر اوسه د غوسې لپاره درمل ونه موندل، سره له دې چې دا تر ټولو ستره ناروغي ده او ټول عمر سړی له نیکمرغۍ څخه وروسته کوي او د بدمرغۍ ښکار کوي او تل یې په کلمو کې داسې اور بل وي چې د سړېدو هیڅ هیله یې نشي کېدی. د غوسناک سړي له خلکو سره اړیکې نشي جوړېدلی، ځکه دا هره ورځ په خپله ناوړه الفاظو او بدو ویناو څو ځل د دوستانو زړونه داغي. آیا تا لیدلي چې له غوسناک انسان سره د چا مینه وي؟ نیکانو خلکو به له غوسې نه پناه غوښته، ځکه دا د اور سپرغۍ ده، د دوستۍ تار سیزي او له منځه یې وړي. کله چې غوسه شوې د غوسې پایلې را په زړه کړه. د رضا او خوښۍ په حال کې هره پریکړه سمه وي، خو د غوسې په حالت کې پریکړه د لیونتوب پریکړه وي، دې ته څه اعتبار نشته. کومه پریکړه چې د غوسې په حال کې ترسره شي د تطبیق وړ نه ده، ځکه انسان په دغه وخت کې د پریکړې وړ نه وي. د غوسې له لاملونو څخه ډډه وکړه، لکه له کم عقلو، ضررناکو او ناکاره خلکو سره مه کښېنه، بلکې د دوی پر ځای له نیکانو او صبرناکو خلکو سره کښېنه. عمر خو دومره ډیر نه دی چې موږ یې په غمونو وویشو. له دې امله مه غوسه کېږه چې له غوسې ډک ژوند وکړې. د غوسې شیبې له خپل ژوند څخه مه شمېره، ځکه ژوند هغه ده چې له خوښۍ ډک وي، او له غوسې ډک ژوند ټوله ګناه ده او هر څه له منځه وړي. هوښیاران او لوړ رتبه خلک په خپله غوسه واکمن وي، او هغه خلک وروسته پاتې کیږي چې غوسه ترې واک واخلي. بیا نه یو مقام ترلاسه کولی شي او نه کوم کار سرته رسولی شي،
نو غوسناک سړی ځان په غوز کې ځای کوي او تل د ځان وژنې لپاره تیار وي. د مه غوسه کېږه غږیز کتاب 8مه برخه وصیتونه. کله چې د شیخ سعدي زوی د یمن والی وټاکل شو نو شیخ ورته وویل کله چې غوسه درتلله بره اسمان او لاندې ځمکې ته ګوره او بیا یې د خالق په لویوالي کې فکر کوه. عمر ابن کلثوم تغلبي خپلو زامنو ته د وصیت په لړ کې ویلي وو ګرانو بچیانو زما وصیت له یاده مه وباسئ چې تر اوسه په چا هر ډول عیب لګولی پر ما سمدواره همغه ډول عیب لګول شوی دی. نو خلکو ته له کنځلو څخه ځان وژغورئ. په دې سره به تاسې له هر ډول ضرر څخه خوندي شئ او په دې پوه شئ چې په خلکو کې تر ټولو زیات میړنی هغه دی چې له خلکو سره له نرمو اخلاقو کار اخلي او تر ټولو ښه مرګ هغه دی چې د تورو د سیورو لاندې وي. په هغه چا کې هیڅ خیر نشته چې غوسه نشي زغملی او نصیحت پرې څه تاثیر نه کوي. کله چې مروان بن حاکم له مصر نه شام ته ستون شو عبدالعزیز یې عامل وټاکه او د رخصتولو پر مهال ورته لاندې وصیت وکړ ای زویه د خپلو کارمندانو په اړه دې پاملرنه غواړم که د دوی پر تا سهارنی څه حق وي بیګانې ته یې مه پرېږده او که بیګانه یې در باندې حق وي نو سبانۍ ته یې مه پرېږده. په ځانګړي ډول د دوی له حقوقو څخه تر ټولو ستر حق چې له امله یې ستا امر ته غاړه ایښودل پرې فرض شوي دي او خپل رعیت ته دې له درواغو ویلو څخه ډډه وکړه ځکه که یو ځل دې په درواغو پوه شول نو بیا به د حق خبره هم درواغ ګڼي او له خپلو ملګرو سره دې مشوره کوه. که مشوره یې درته ګټوره او حقه ښکاره شوه ډیره ښه ده که نه نو ما ته پیغام راواستوه انشاءالله زه به خپل نظر در واستوم. که چاته په څه خبره غوسه شي نو ژر تر ژره پرېکړه مه کوه تر دې چې غوسه دې سړه شي. خالد ابن سعد ابن عاص رضی الله تعالی عنه ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته د نصیحت په توګه وویل الله تعالی موږ او تاسې ته خپل دین سره عزت را بخلی نو د مسلمانانو امیر تر هغه چا زیات د سنتو پر قائمولو د بدعاتو پر وژلو او په سیرت کې پر عدل د ودرېدلو وړ دی او د دې دین اړوند هر وګړی د احسان وړ دی. نو ای ابو بکره ته چې الله تعالی د چا پر سر واک ته رسولی د دوی په اړه له الله تعالی نه وویریږه. په کونډو او یتیمانو د رحم لاس راکاږه له بېوزلو سره مرسته کوه. که له مسلمانانو څخه چاته غوسه شي نو پام کوه چې حق یې تر پښو لاندې نه کړي او تر کومه بریده چې دی وسه کېده له غوسې څخه ډډه کوه ځکه غوسه انسان د ظلم پر لور راکاږي او له مسلمانانو سره کینه مه کوه ځکه په دې سره سړی د مسلمانانو دښمن جوړیږي او که هغه د سړي پر کینه خبر شي بیا د هغه له خوا نه هم ورسره دښمني رامنځته کیږي او کله چې د ولس او واکمن ترمنځ دښمني رامنځته شي نو دا د ټولو د بربادۍ لامل دی. د شخصي کینې له امله مه غوسه کیږه. عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه یو نشی ولید او یې غوښتل چې ویې نیسي او سزا ورکړي. دا مهال نشی ورته کنځلې وکړي. عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه ترې راستون شو. چا ورته وویل ای امیر المؤمنین ولې دې د کنځلو له امله پرېښود؟ هغه ځواب ورکړ مخکې مې غوښتل چې د الله تعالی له دین څخه د سرغړونې له امله سزا ورکړم. کله چې راته کنځلې وکړې خپله شخصي کینه مې ورسره پیدا شوه نو اوس که سزا ورکړم نو دا زما د شخصي غوسې له امله سزا ګرځي او زه نه غواړم چې یو مسلمان د شخصي کینې له امله ووهم. د خلاصون لارې. غوسه د غوسې د پاسه او زما په څیر سړی غوسه کیږي او په غوسه کې د وینو تویېدل بیا د غوسې او سپرغۍ غورځي. خو زما له خوا نه 5 خبرې واوره. که عمل دې پرې وکړ
کامیاب بشي. یو نرمي ده، بیا صبر دی، بیا د غصې سړول دي، او بیا درون خوی دی، او بیا بخښنه کول دي چې په دې سره به ته ګټه لاسته راوړې. د غصې د له منځه وړلو لارې چارې، د غصې د له منځه وړلو یو شمېر لارې چارې شته چې کله په کار واچول شي په اسانۍ سره غصه کابو کیږي، چې ځینې یې په لاندې ډول دي. د الله تعالی یاد یعنی ذکر. د الله تعالی یاد سړی له هغه نه ویرې ته راکاږي، او د الله تعالی د ویرې غوښتنه دا ده چې سړی د الله تعالی آداب وکړي او مخلوق ته بې ځایه غصه نشي. الله تعالی خپل پیغمبر ته فرمایي: واذکر ربک اذا نسیت. که په هیر سره دی دغه ډول خبره له خولې نه ووځي، نو سمدلاسه خپل رب یاد کړه. عکرمه رضی الله تعالی عنه د دې آیت په تفسیر کې د نسیت معنا په غضب سره کړې ده، یعنی کله چې غصه شوي نو الله تعالی را یاد کړه. په بل ځای کې الله تعالی فرمایي: که کله د شیطان ولم سوي نو اعوذ بالله وایه. په پورتنی آیت کې په تفسیر کې د ډیرو مفسرینو د نزع معنا په غصې سره کړې ده، یعنی که د چا له خوا نه د غصې خبره واوري نو غصه ځان ته مه دروله، بلکې د اعوذ بالله په ویلو خپله غصه سړه کړه. او بیا فرمایي: انه سمیع علیم. بې له شکه الله تعالی اوریدونکی او پوه دی. د دې معنا دا ده چې الله تعالی د جاهلانو ویناوې اوري او ستا د غصې پر کابو کولو پوه دی. یوه کیسه ده چې د فارس یو امیر یو لیک ولیکه او خپل یو وزیر ته یې ورکړ، د دې لپاره چې کله دی غصه شي او هغه ورته دا لیک ورمخکې کړي. په هغه لیک کې لیکلي وو: ستا له غصې سره څه کار دی؟ ته خو یو بشر یې، د ځمکې پر مخلوق رحم وکړه، الله تعالی به پر تا ورحمیږي. له یو حاکم څخه نقل دی چې چا د الله تعالی قدرت را په زړه کړ، نو پر بندگانو باندې په ظلم کولو کې به له خپل قدرت څخه کار نه اخلي. عبدالله ابن مسلم ابن محارب هارون رشید ته وویل: ای امیر المؤمنینه، زه درنه د هغه الله په نامه بخښنه غواړم چې ته به د هغه پر وړاندې تر دې زیات عاجز او بې واکه یې، لکه چې زه ستا پر وړاندې عاجز او بې واکه یم، او ما ته ستا د عذاب له راکولو نه هغه تا ته د عذاب په درکولو زیات قدرت لري. نو بخښنه یې ورته وکړه. مرګ را یادول. په حدیث شریف کې راغلی دي چې یو سړي نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ته د زړه د سختوالي په اړه شکایت وکړ. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وویل: لږ د قبرونو په اړه ځان خبروه او د قیامت په ورځ د بیا راپورته کېدو څخه پند واخله، زړه به دې نرم شي. د یو پاچا په اړه راغلی چې کله به غوسه شو نو د پاچایانو د هدیرې کلیګانې به یې مخې ته کېښودې، غوسه به یې سړه شوه. له همدې امله عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمایي: د یو پاچا په اړه راغلی چې کله به غوسه شو نو د پاچایانو د هدیرې کلیګانې به یې مخې ته کېښودې، غوسه به یې سړه شوه. له همدې امله عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمایي: من اکثر ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر. څوک چې مرګ ډیر یادوي د دنیا په لږ څه به قناعت کوي. د مرګ په یادولو سره غوسه ځکه له منځه ځي چې مرګ له یو حال نه بل حال ته بدلون دی، نو د دې په یادولو سره هم پر انسان ډیر اثر کیږي او غوسه یې له منځه ځي. همدغه حال د مامون پاچا هم و. کله چې به غوسه شو ځان ته به یې د مرګ سختۍ را په زړه کولې چې له امله به یې غوسه سړه شوه. په فارسیانو کې دا مشهوره وه چې کله سړی غوسه شي که ولاړ وي باید کینی او که ناست وي باید ودرېږي. د غوسې د سړښت لپاره هم دا عامل په حدیث کې هم راغلی دی. د غوسې انجام را یادول. د غوسې په حال کې باید سړی د غوسې وروستی حالت را په زړه کړي چې څومره پښیمانتیاوې په غوسه کې نغښتې دي. ابروس خپل زوی
شیرویه ته ویلي وو. د غصې له امله یو کلمه د بلا مرګونو لامل جوړیږي. له همدې امله له غصې څخه ځان وژغوره، ځکه غصه دې په وینا کې تیر باسي، رنګ دې بدرنګوي، بدن دې کمزوری کوي. پاچایان په پوره ځواک سره غچ اخیستلی شي، خو هغوی په صبر سره خپله غصه سړوي. له زغم نه کار اخلي، نو ځکه هغوی پاچایان دي. له یوه حکیم نه نقل دی چې زوره ورته غصه د کمزورۍ او کمزورو ته غصه د ملامتیا لامل دی. نو له همدې امله له غصې څخه ډډه کول پکار دي. یو ادیب وایي د غصې له عزت څخه ډډه وکړه، ځکه دا دې د عذر ذلت ته راکاږي. یو شاعر ویلی دي که په غصه کې د عزت پیمانول نه غواړې، نو د عذرونو او بانو ذلت را په زړه که. د بخښنې ثواب را یادول. د غصې د سړولو یو په زړه پورې حل دا هم دی چې سړی د غصې د زغملو فضایل او ثوابونه را په زړه کړي. که څوک دا کار وکړي، نو په غصه به یې لاس بری شي او ژر تر ژره به یې په واک کې راولي. په دې اړه ډېر نصوص راغلي چې د غصې غندنه او د غصې د زغملو ستاینه یې کړې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د قیامت پر ورځ به آواز وشي، هغه خلک دې راپورته شي چې پر الله تعالی د ثواب حق دی. نو د خلکو له منځ نه به بخښونکي راپورته شي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیت ولوست: فمن عفا واصلح فاجره علی الله انه لا يحب الظالمین. چا چې بخښنه وکړه او خپل عمل یې سم کړ، د ده پر الله تعالی د اجر او ثواب حق دی، او الله تعالی له ظالمانو سره مینه نه کوي. رجا بن حیوا عبدالملک بن مروان ته د ابن العشاد د بندیانو په اړه وویل: الله تعالی درته د بری انعام درکړ، نو ته هغه ته د هغه خواږه عمل ورډالۍ کړه چې بخښنه کول دي. په یو حدیث کې راغلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: درې شیان په پوره توګه خیر دی، په هر چا کې چې راغلل ایمان یې بشپړ کړ. یو هغه چې سړی خوشحاله شي او خوشحالي یې په ناروا اخته نه کړي، او بل چې کله غصه شي او غصه یې له حق نه ونه باسي او په تطبیقولو یې قادر شي، بخښنه کوي. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ته یو چا ناوړه خبره وکړه. هغه ورته وویل: ته غواړې چې ما د شیطان په پښو کې واچوې، ځه لاړ شه، الله تعالی دې پر تا رحم وکړي، ما مه تېر باسه. له خلکو سره مینه. د غصې په حال کې سړی باید د خلکو په زړونو کې د ځان لپاره د ځای جوړولو په اړه فکر وکړي، ځکه د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کول او مینه یې ترلاسه کول ډېر ستر دولت دی. نو باید دغه دولت له لاسه ورنه کړي او نه په ټولنه کې له خلکو څخه ځان جلا کړي. کله چې دغه فکر له ځانه سره وکړي، نو بیا به د تل لپاره له زغم نه کار اخلي او له غصې نه به ځان ساتي. ابن ابي لیلی د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه په روایت سره حدیث راوړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: بخښنه د سړي عزت ډیروي. نو خلکو ته بخښنه کوئ، الله تعالی به درته عزت درکړي. هوښیارانو ویلي دي: په تادۍ بدل اخیستل د درنو خلکو کار نه دی، او د نعمتونو له لاسه ورکول د سخال شرطونو څخه نه دي. مامون ابراهیم بن مهدي ته وویل: ما ستا په اړه مشوره وکړه، نو مشاورینو مې راته ستا د وژلو مشوره راکړه، خو ستا شان ستا تر جرم لوړ دی، نو ستا وژل مې ستا د عزت له امله ناره